अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو زه हमारे ستاسو ګورئ ټیکنو پوسټ یوټیوب چینل په نوې ویډیو کې د انلاین انټرنیټ څخه د روپۍ ګټلو یو څه معلومات درکوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د انټرنیټ څخه روپۍ وګټئ. ګورئ دوستانو، زه به زیات روانې کومې ویډیوانې چې تاسو ته اپلوډ کوم هغه به د ویب سایټ په باره کې وي چې تاسو څنګه کولی شئ چې له یو ویب سایټ څخه روپۍ وګټئ. په دې کې دوستانو تاسو کولی شئ چې پښتو لیکنه باندې هم وګټئ چې کومه ژبه وي هغه ټولو ژبو باندې چې کوم دی تاسو کولی شئ چې له ویب سایټ څخه د انټرنیټ څخه انلاین روپۍ وګټئ. ګورئ دوستانو، ویب سایټ څخه تر ټولو اول تاسو کولی شئ چې په پښتو ژبه کې د انسټنټ ارټیکل اپروول واخلئ. هغه وروسته تاسو به کتلی هم وي ډېر فیسبوک پیجونو کې داسې نیوز پیجونه دي چې تاسو ته هلته کې د دې خپل پیج کې انسټنټ د پیج په ترو یو ویب سایټ باندې د انسټنټ ارټیکل اپروول اخیستل کېږي. دی هغه اپروول پرې اخیستی وي، خپل پیج کې هغه پښتو لیکنه ورکوي. کله چې موږ هغه لیکنه باندې کلیک وکړو نو په هغه لیکنه کې ډېر ایډ موږ ته راځي. نو هغه ایډ چې موږ ګورو هغه کس ته چې د چا دا ویب سایټ وي هغې ته روپۍ پرې میلویږي. نو تاسو ته هم انشاءالله روانې د هغه طریقې در زده کوم چې تاسو د انسټنټ ارټیکل اپروول په خپل ویب سایټ باندې هغه که د پښتو ژبې وي که د انګلیش ژبې وي چې د کومې ژبې وي تاسو کولی شئ چې د انسټنټ ارټیکل اپروول واخلئ او له فیسبوک په ترو د فیسبوک نه د انسټنټ ارټیکل ایډ پرې ولګوئ. هغه وروسته په فیسبوک کې هغه څومره هغه چې تاسو شیر کوئ نو فیسبوک کې هغه انسټنټ ارټیکل لیکنه چې تاسو د ویب سایټ کوم کسان ګوري هغې ته به انسټنټ ارټیکل ایډ شو کوي. په هغې باندې به تاسو ته روپۍ میلویږي چې تاسو به له هغې څخه چې کومې دي روپۍ ګټلی شئ. دا به څنګه جوړېږي د دې ټولې ویډیوانې انشاءالله روانې ورځو کې زه تاسو ته اپلوډ کوم. دوهم دوستانو، تاسو کولی شئ چې د ایډسنس اپروول پرې باندې واخلئ. لکه تاسو یو ویب سایټ جوړ کړو خو په دې کې پښتو ژبه چې کوم دو نه دو الاو، یو څو ژبې دي چې نه دي الاو، نوره لکه انګلیش شو، اردو شوه، دغه شان فارسي شوه، نوره کومې ژبې چې کومې دي په دې باندې تاسو کولی شئ چې د ایډسنس نه اپروول واخلئ. بیا د ایډسنس ایډ ولګوئ. په هغه باندې بیا دوستانو تاسو کولی شئ ایډسنس چې کوم دی داسې طریقه کوي چې کله ستاسو د ایډسنس اپروول واخیستو تاسو په خپل ویب سایټ کې د ایډسنس ایډ ولګول، بیا کوم کس راوړو ستاسو ویب سایټ ته هغه ایډ یې وکتل او په هغې باندې کلیک وکړو نو د کلیک به تاسو ته روپۍ میلویږي. یعنې څومره زیات کلیکونه چې تاسو ته په ایډ باندې راځي دومره به زیات تاسو ته روپۍ راځي. دریم دوستانو، تاسو کولی شئ چې له یوټیوب څخه وګټئ خو دا به انشاءالله هر چا ته معلومات وي. خو په دې باندې هم زه تاسو ته فول کورس شروع کوم. د دې کورس به هم انشاءالله زه تاسو ته اپلوډ کوم چې تاسو یو یوټیوب چینل څنګه جوړولی شئ، بیا څنګه مخته بتللی شئ. هغه وروسته دوستانو تاسو په هغې باندې منیټایزیشن څنګه ان کولی شئ. څلورم دوستانو، د فیسبوک پیج هم تاسو خپلې کومې ویډیوانې ریل کنټنټ چې کوم وي خپلې ویډیوانې یعنې وي هغه معلومات تاسو په خپل فیسبوک پاڼه باندې اپلوډ کوئ نو په هغه هم منیټایز کېږي. اوس وخت کې په پاکستان کې خبره پرې روانه ده، انشاءالله روانو یو څو ورځو کې کیدای شي د پاکستان ملک نه هم منیټایزیشن پرې عام شي. خو بیا هم که چېرته پاکستان په ترو مطلب نشو ان تاسو کولی شئ چې د بهر ملک نه یو اډمین پکې واچوئ، هغې په ترو په خپل فیسبوک پاڼه کې منیټایزیشن ان کړئ. د منیټایزیشن ان کېدو سره تاسو کولی شئ چې د خپل فیسبوک پیج نه په ویډیوانو باندې هم روپۍ وګټئ. نو دا ټوله ویډیوانې به انشاءالله یو اوس به انشاءالله موږ تاسو د ویب سایټ کورس شروع کوو، بیا به دغه شان د فیسبوک پیج د یوټیوب دا ټوله کورسونه ویډیوانې معلومات چې کوم دي چې انلاین پیسې څنګه ګټل کېږي نو دا به زه انشاءالله تاسو ته په خپل پیج او یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوم. دوستانو نننۍ دا ویډیو وه، که چېرته په دې ویډیو تاسو زه ښه سپورټ کړم انشاءالله ډېر زر به د ویب سایټ څخه د انلاین روپیو ګټلو کوم کورس چې کوم دی دا به زر اپلوډ کوم.